د طالبانو روان اقدامات د موقت حکومت تر مخه اخیری زور وهنه ده. بلخوا ار کې بیړنۍ غونډه روانه ده. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. استاد مرهون لیکلي د موقتې ادارې د رامنځته کېدو ټولې چارې بشپړې شوي دي. یا د نخبګانو شورا به ټولې سیاسي چارې مخ ته وړي. حکومت به انتخاباتي وي مګر کابینه به د شورا تر تایید تیریږي. وروستۍ پیښې د خپل زور د ښکاره کولو لپاره دي مګر دوی نه پوهیږي چې دې ته زور ښکاره کول نه بلکې حماقت وایي. د یادونې وړ ده چې دا یو پلان دی چې روان دی. لسګونه نورې کیسې هم روانې دي. یو شمېر خلک بیا وایي اوس مهال یوې موقتې ادارې ته شدیده اړتیا ده ځکه طالبان چې اوس په کوم ډول روان دي دا به هیواد یوې سترې تباهۍ خواته یوسي. بلخوا وروسته له هغې چې وړمه شپه رسنیو راپور ورکړ چې د نجونو پوهنتونونو بندول په اړه ملا یعقوب او سراج الدین حقاني ملاقات کړی او د بیرته پرانیستو په اړه د هڅو خبر ورکړی. اوس تازه خبر ده چې سیاسي فعال هاشم وحدتیار لیکلي ار کې د طالب مشرانو غونډه روانه ده. دا غونډه 13 ورځ د ماسپښین د لمانځه وروسته پیل شوې وه او تر تیرې شپې روانه وه. غونډه د ملا یعقوب او سراج الدین حقاني په غوښتنه رابلل شوي او دا دواړه مشران هڅه کوي چې د نړیوالو بندیزونو څخه د ځان ساتنې او د خلکو سره د فاصلې د پیدا کېدو مخنیوی وکړي. وړمه شپه د ملا یعقوب په کور کې سراج الدین حقاني او ځینې نور طالب مشرانو غونډه وه تر څو د میرمنو په وړاندې د تعلیم مسله حل کړي. خو د دوی په وړاندې یو شمېر طالب مشران خنډ دي چې نومونه یې په لاندې ډول دي: شیخ فریدین محمود، شیخ نور محمد ثاقب، شیخ عبدالحکیم حقانی. یاد دې وي چې دا 3 تنه ملاحبت الله ته نږدې کسان دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.